خیر. भाभी तो ठीक है बस खलास नहीं बस बस خیر. चलो शुक्र है हैदर देखिए चिंकी कार पहुंची है तो शुक्र भी हो सकती वो बस वही का ना सही हो ना खुदा خیر को رفایزي دا ما سلسله به دا کور د کار د پاره یو نو کار ضروري ده تر ځام علينا لا سما د بل د لاس پکار د سلینه کیږي اول اشتیا اخترلی کور ته راغله هغه ما شو چې ته پکار کې خدي شمع جان د شرابو نشه خو زه د بې خدای دپاره کوم او شباب ته زه تاب نه لرم پخپله د ډېر اسکل یو جام د ساقي د لاسه وڅښه چې نشه د یو په دوه شي نو بیا په جام کې بله ځواني م غوپاکه چې نشه مې په سر کې پاتې شي او خوند مې په حلق کې پاتې شي نو بیا دا واخله زما د سرکار په نوم داسې کار دی شمع جان چې اوس په موږ ولاړ شو بېګانه د کور نه راوتي یو او بیا نه وتي تاسو کې راځي داسې حال کې موږ ته لاړ نشي نو څه وکړم ماما زه وایم دلته ودشه دا نشه نه لاړه شي نو بیا به ځې هسې اختره ماما دا د خوب خبره ډېره صحیح وکړه سلطان عزیزا اے سلطان عزیزا اے سلطان عزیزا
سلطان رسیدا جی بابا نن د فارم هاوس کې داسې خاموشي ولیده هغه نصیب څه شو و چې په جبه شاتي هغه د سواد هغه ټول ښکار نه تللی دي بابا سلطان عزیزا کار هغه په وکړه چې په کوم باندې زما خوا یم بابا او ستاسو په قدم می قدم ایښی دی دشمن ته مې دا میښې او دانه مې ورته ښکاره پرېښې ده زه د حشمت علي نسل د دې دنیا نه ورکول غواړم حشمت پور میراث غواړم بس چې په جبه شاتي هغه د سواتي زاړه مړي ته فندي بابا اوس موږ د ژوند سره داسې لوبه روانه کړې ده داسې لوبه چې په ځان خبرېږي که نه نو باغ به تالا والی همدا غواړم سلطان عزیزا زه هم دا غواړم دومره راته وښایه چې بچي دې کومې علاقې ته ښکار لتلی دي د خپلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه هلکه کامرانه نن خو دا دنیا څه ډېره ښکلې نه ده لالا دنیا ډېره ښکلې ده خو موږ ډېر لرې راغلي یو څه د خطرې خبره خو به نه وي و پرېږده د خطرې خبرې مړه نن فطرت ته ډېر نږدې یو نن د فطرت خبرې اورو لالا سترګې دې ډېرې حیرانې شو یا لکه غلی ودرېږه درته کوی کاب ته خو نه یو راغلي سمه بدري جماله ده بدري جماله اوهو لالا بدري جماله خو ده عبدالرحمن ورسره څه کوي د ښکلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه دا زرکه خو به په دام نیسم که په هر قیمتي ګوره اختر علي ما ته لکه د رور نه لکه د خپل بچي ګڼ کړی پردي دا مطلب هرګز نه دی چې ته یې داسې په غلطو لار روان شې ګوره لالا ما داسې څه کړي دا فایده ستا د ژوند ملګرې ده ستا سترګو ته ژوند تېروي خو ستا نه د ورځې پته لګي نه دې د شپې پته لګي د دې غریبې آخر څه ګناه ده رابي د دې ګورې دنیا د غمه زه دې کور ته نه راځم حیدر علي ته د دې هلک نه ولې نه منې کېږي د راتلو سره به پورې نښتې پر خندې ستا د بې ځایه نیازبیتوب دا هلک په سر خېږو
ولې نه پوهېږې چې زموږ دشمن هر وخت موږ ته په ساوه کې ناست وي؟ ستا نور څه کار شته خو صرف سهار او ماښام به ما ته خپل ورور لمسې. ما لا لارې ته هېڅ نه دي ویلي، ولې هغوی په سترګو ړانده دي، هغوی دا هر څه نه ویني. دا مې واره خو زمو د رور په منځ کې یوه ترخه خبره راغله که نه نو په هغه ورځ به مې له طلاق درکړي. پوه شوې؟ هغه د سواد دی چې ژبې شاد. شمه جان په پیسو باندې زه نه خفه کوم او په کار باندې ته نه خفه. انجی زما نوم شمه جان دی او زه هغه شمه یم چې بل سوځو د خپل سرور بنوم او د بل په زړه. ځکه خو زه وایم که نه هغه د سواد دی چې ژبې شاد. حسن یو داسې وسله ده چې بې مړو او بې ډزو د دښمن مورچه لګوي. ستا دعا پکار ده خانجي. دشمن ما خپلو خوا ته راوستی چې ورته وویل کښېنه نو کښېني او چې ورته وویل پاسه نو پاسي. شمه جان زمونږ د حشمتپور والا په دښمنۍ کې بلا مړې شوي. اوس مې صرف 2 دښمنان پاتې او چې کله دغه 2 دښمنان تر تورو خاورو صادر واوړي د حشمتپور ټول جایداد به زما په نامه شي. همداسې به کېږي خانجي خو چې زما یې څه پکې ایره نه کوي. وایي هغه د سواد دی چې ژبې شاد. دا هېڅ هم نه دي. دومره څه به درکړم چې تا به سوچ هم نه کړی. اچھا وای د ښکلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه. وایه که نه نیکه بابا دا نن موږ نو سیدې څنګه در یاد شو. تاسو نن چې کومې علاقې ته ښکار دپاره لاړو یې که نه زموږ د دشمن علاقه ده حشمتپور. حشمتپور تا ته څنګه پته نیکه بابا چې موږ هلته تلو؟ د چا ویلو پسې مه ګرځئ، دومره لاپروا مه ګرځئ بچو. تاسو لا ډېر واړه وئ، خپل دشمن نه پېژنئ. د دښمنۍ خبرې اورو خو دا راته پته نشته چې د حشمتپور سره زموږ دښمني په څه ده. ځکه نه نیکه بابا نن خو کیسه شه چې موږ ته هم پته ولګي چې زموږ دښمن څوک دی. حشمت د حشمتپور د حیدر علي خان مشر ورور و او ستاسو ترور یې د هغه په نامه وه. هغه بل ځای رشته وشوه او ستاسو ترور د غم نه خودکشي وکړه. دا څه وې نیکه بابا؟ نو بیا څه چلو شو؟ ما نه برداشت نه شوه دا خبره. ستورو پسې ورغلم او په حجره کې مې وویشتم. آفرین شو پتا شه نیکه بابا. بیا څه وشو؟ هغه وخت د حشمت دهقان ضمیرګل موجود و
هغه زما ورور ویشتو. یو دهقان ستاسو ورور ویشتو؟ او د هغې وخت راسې د دشمنۍ اور بل دی. زما یو بل ورور هم د حشمتپور د لاسه مړ شوی. دوی ډېر وویل موږ نه ده وژلی، خو بدل مې ورپورې دی. دا سوی نیکه بابا، تاسو تر اوسه د دشمن نه بدل نه دی اخیستی؟ ستاسو پلار وایي چې دا بدل به زه الم، مطرحو نه په خوږو به یې الم، او زه ګورم چې څنګه یې اخلي. اختر علي، اختر علي، چېرته ځې؟ سل ځل مې درته ویلي دي چې ما له تپوسونه نه کوې. نو دا خبره خو په مینه کېدی شوه، دومره په ځان راولې لړې. ما سره د دې فضول خبرو دپاره وخت نشته. وایه څه وی؟ ما ویلې زه لکه بابا علي کره ځم، لاړه شم. لاړه شه خو ما مات کړه. یلکه ته بیا چېرته روان یې؟ د اخوی سره بیا وشل نه کوې؟ بابي زما لږې پیسې پکار دي. او پیسې ډېرې؟ څومره پیسې؟ خو فرهاد دې دا تپوس خو دې وکړه چې پیسې پکار د څه دپاره؟ بابي ته راځه ما سره، تازه کړو. حاجي د ده په خرابېدو کې د ځای دیوالدار لاس ډېر دی. ته مه خفه کېږه، تیاره شه، ستا پلار ته به تاسو پرېږدم. ښه مه خفه. خور بیبي راغلی خوی خو نن بشپه کې همداسې دې نه پرېږدم. اکثر پورې شپه چېرته کولی شم؟ شپوله به بیا چېرته راشم. رښتیا وې؟ او زه خورې ته په هغه کور کې خوشحاله خو یې که نه؟ او څوک جنګ جګړې خو به درسره نه کوي. لالا زه ښه خوشحاله یم، ما ته به څوک څه ووایي؟ خورې هغوی خانان دي او موږ دهقانان یو، او دهقانان که ډېر وفادار شي که نه نو خانانو ته بیا هم د دهقان په سترګه ګوري. لالا ما خو وایي چې زه به د پلار د قربانۍ سیله یم، او خاوند به ما په سر ګرځوي. خو خورې دا د حیدرخان ضد و چې ستاسو د پلار قرباني داسې ده چې زه په رشته کې بدلول غواړم. نو ما ځکه ستا د رشتې ورکولو نه انکار ونه کړو. لالا حیدر لالا او بابي ما سره ډېر ښه دي، خو ښځه خو د خاوند سترګو ته جون کوي. زه موقع ګورم، زه به اختر علي سره په خپله خبرې کوم. نه لالا چې داسې ونه کړي، صبر او برداشت ده، چېرته خو به الله ماله د دې سیله راکړي. زما د سترګو نشي کړه پکې مزيدي. सिगरेट में न देश कले दिमाग में कार न कवी. सिगरेट में न देश कले दिमाग में कार न कवी. गोरा चर्चल न तखो او څوک انکار نه کوي. ته په خپل لاس صورت جوړ خ سیګریټ کا
نن خو مې په چرسو چرسو لیونې کا نن خو مې په چرسو چرسو لیونې کا نیمه شپه کور ته راځې څومره لوفر دی په نشې جانان مې سر دی وای په نیمه شپه کور ته راځې څومره لوفر دی په نشې جانان مې سر دی او په نشې جانان مې سر دی شمع جان جوړ نیک سره د پیسې ختم شوې څه دې خیال دی پیسې ولا ورکم تاسو کې چې اختر علي خان له به پیسې ورکړي د خپلې کپرۍ قیمت دې وایه چې اختر علي خان یې دله درکړي وختونه خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه تو دومره ولې ګرمېږې خانې منم چې دا جاګیردار دی دې وخت کې خوار دی خوار تا جرأت چې تا ماته خوار وې خوار دا زما بالخانه ده او دلته به ګندګیري نه کوئ تا نه به د دې خوار ټکي تپوس ضرور کوم ضرور اول خپل حیثیت وپېژنه نه بیا خانانو سره خبرې کوه شمع جان دا سړی څوک دی او ورسره دا چتی څوک دی ډېر په خوله کې اور وړي دا د حیدر علي خان ورور دی اختر علي خان د حیدر علي خان ورور شمع جان دا خو دې بیا ډېره غوړه مرغۍ ګیره کړې دا غوړه مرغۍ را باندې سلطان خان ګیره کړې ده لالا د بابا نظر خو لکه د باز تیز دی هلکه رضوانه د بابا نظر د کمال دی د غرونو نه اخوا هم لګي اختر علي د شو تا د خو پته چې مال الله تعالی خپل اولاد دې راکړ او ما ته لکه د خپلو بچو لوی کړ لالا دې کې خو هیڅ شک نشته خو خبره څه ده خبره دا ده بچو چې ما اورېدلي چې ستا خپلې ښځې سره کور وان زه دا تپوس کوم چې اخر ولې لالا ما نه ستاسو یو نیکم نه دی را خو دا هم را سره ظلم کړی دی چې د یو دهقان لور خور هم ماله کړې ده اختر علي دا خبره موږ تا نه پټه ساتلې اوس حالات داسې دي چې ستا خبرول ضروري د څه خبرې نه لالا لالا څه سوچ کې اختر علي ته خبره وکړه کنه چې خبره څه ده موده مخکې فایزې پلار زموږ د مشر ورور بدل اخیستی زموږ تربور یې وژلی هغه وخت وړکې ها زه اوس پوه شوم چې زما په غاړم زما د ورور د احسان خار اچولې دی وا لالا وا د احسان بدل خلاصولو په بدل کې به مال لکشل جره په پټې ورکړو کنه ما نفسونه د قربانۍ ګړو جوړو بارو جانا وا ما خو چې دې خبرو سره به ستا مړ ضمیر را ژوندی شي تا باید وکړې صرف بل رنګ نه خېږي زه د هغه نربختو لور ده چا چې زموږ دښمني په خپل سر اخیستې وه او که اخر زه په دې کور کې انصاف نشم ورکولی بیا زما او ستا د ورورولۍ هېڅ تعلق نه پیدا کېږي صحیح وایي
زیاتېږي. هلکه امان عزیزه دا خبره رښتیا ده؟ څه خبره نیکه بابا؟ ما اورېدلي دي چې نه دې خوښه شوې ده. توبه خدایه توبه. ای ډاکي، د ډاک نظام ختم شو کني ټیک مې ډاکي بردي کولی. ولې لالا څه بده خبره خو مې نه ده کړې. نیکه بابا او بابا ته مې حل ویلې دی، اوس خو د کار نور هم آسان شو. وایي چې ژبې شادي که نه هغه د سوات زمونږ حویلې ته به هغه انګور راځي چې د ځان سره بلا سره سپین راوړي چې خوار پړکه نه وي. څنګه بابا؟ او که نه چې د انجي بوی ته خېجي هغه راپسې رانولې. نیکه بابا ډېره ښایسته ده، په کور کې د بله په لګولو ضرورت نشته. او چې اوبه څکي که نه نیکه بابا د په مرۍ کې اوبه ښکاري. وی د ښکلو خندا لاړه او نصیب دنیا لاړه. تاسو ټیک وایي بابا، خو فلحال د دې خبرو وخت نه دی. تر ټولو نه مخکې دښمن ختموو. هو لمدو تاسو دا پلار ټیک وایي چې تر څو پورې ما حشمتپور نه میراتپور نه وي جوړ کړی تر هغه پورې به مونږ په کلاره نه کښېنو. پوه شوې؟ دا خو د ډمې ځای دی. د اختر علي دلته څه کوي؟ شمع جان دلته به دا کسان نه راځي ځینې خون خرابه بوشي. سرکار دا بالا خانه ده، شمع چې بلیږي نو پتنګان خو به راځي، او بیا دا زما کاروبار دی. ما څه په کاروباري خبرې نه کوې، ځکه چې زه تا خپله مینه ګڼم. مینه؟ د ډمې اداګانې خرڅېږي خان، د ډمې سره څوک مینه نه کوي. ډمو نه خلکو ډېر عزتونه جوړ کړي دي، دا یا لوټۍ ورته په سر کړې ده، او راځه چې دواړه نیکه وکړو. اختر علي ته جذباتي شوې، نظر دې کار نه کوي، خو زما نظر کار کوي. ستا څه مطلب دی زردا؟ او مطلب به دې زه پوه کړم. اول دې د کور مخه صفا کا، نو بیا ما سره د واده خبره کوه. وایي چې ژبې شاد دي هغه د سوات دي. د خپلو خندا لاړه او زمونږه دنیا لاړه. خفه نه شې، دا زما تکیه کلام دی. زلمیا شمع جان چې کومه مشوره درکړه په هغې عمل وکړه. د واده فیصلې په خپل سر باندې نه کېږي، د ټول کور صلاح پکې ضروري ده. ته چې هر څوک یې ستا د مشورو پکې ضرورت نشته. اختر علي که دلته ته زما د مېلمنو د بېعزتۍ دپاره راغلی نو بیا دلته مه راځه. زما په خیال چې تا کې لږ هم شرم و حیا یې که نه، تا نه دلته نه تلل پکار دي. منم شمع جان، زما په سبب دی جازي اور لګېدلې، تماشه کوه چې کوم سمندر ته به وځي. څه؟ اختر علي د ډمې بالخانې ته ځي؟ او خانجي ویم داسې مې واورېده چې شراب هم څکي او جواري هم کوي. څه؟ شراب او جواري؟ او خانجي په تاسو اختر علي سره جنګ جګړه مه کوئ، لږ په ارام یې پوهېږئ. او خانجي د دې خبرې زما خور ته پته ونه لګي. زه تاسو ته ډېر ملامت یم دلاوره. اختر علي خو زما سترګې تاسو ته ټیټې کړې. خانجي داسې مه وایئ،
تاسو خو موږ له ډېر عزت راکړی دی خانجي دا بیا زموږ په نصیب لیکلي اده خانجي زه دننه ورځمه اختر علي خو داسې دی چېرته په دې هر څه کې د دښمن لاس نه دی دا چې په سپین مخ کړه تور زلفان دانوانا ما پشان به ډېر کړي بل ګریوان دانوانا درېږه زر کې ته چې کېدې سرې پاپۍ په ځمکه هلته مې خواران شي هم شیخان دانوانا دلته نه کور شته نه اجره شته د یارانو چرته نه راټول کړم خپل ارمان دانوانا زلفې چې ولول کم د انداسه شونډو له ورکم ډېر به کړم ځیګره ستا په شان دانوانا دا ته پکې د کم ځای نه راغلې د ظالم بچیا هسې لکه د کباب کې د ډوکي په شان نیغ نیغ کېږي ټول رنګ کې دې راله بنګ واچولو ستا دومره سترګې مټاقې دي چې په حشمتپور کې دې دومره سپک کار وکړو بدل بدن اخلم نن نه بس په دې کلي کې خالي لاس مه ګرځه خالي لاس لاس ته خلاص او توره دې تېره راځه حیدر علي زه خو په دې نه پوهېږم چې اختر علي ته آخر کمې داسې شیز دی چې داسې قسمه کارونو ته یې لاس واچو زه نور نه پوهېږم فرخندې خو که څه وی دا خبره نوره روانېږي بس ته به پخپله پوهېږي یعنې زما د سر اوبه تېرو دي اوکې ریلیکس ته په خپلو مازغو ټینشن مه راوله زه به یې پوهېږم زما خبره نه غورځوي فرخندې موږ د حشمتپور په کوټي کې همدغه دوه ګلونه یو خدای مکه که یو هم پکې ورچېدلو نه الله مکه داسې مه وایه حیدر علي زما ومنه اوس هم ستړي راغلي نه دي ته بل واده فرخندې ما که دویم واده کولی پخوا به مې کړی وی زما تا سره ژوند ډېر ښه تېرېږي د دویم واده خو تصور هم نشم کولی اختر علي دا کپړې مې دلې استري کړي دي دغه بدلې کا بس ښه دې کړي دي ما نه سر مخره دا جوړه صحیح ده دا د نفرت دا جمع سره پسته دی او دا به تر کمې وي کومې چې زما د سترګو د وړاندې ما له به د احساس لکه د لړم ټک راکوي چې
ته زما ښځه اختر علي اختر علي خبرې داسې ده چې زه خبر یم چې ستا تعلق د خصوصي سره نه لري. ګورو هغه څه د کور نه د بهر نه بابي ستا خبره ما دپاره د حکم درجه لري. نور هر څه پرېښودی شم خو د شمع جان پرېښودل نه شم کولی ځکه چې هغې سره زه مینه کوم. څه ته د یوې ډمې دپاره د فایزې د زړه دنیا ورانې او ستا څه خیال دی چې حیدر علي به یوه ډمه د حشمتپور د جاګیر انګور ومني؟ بابي اوس دا زما ضد شو خو زه پرې د حشمتپور د جاګیر نه بې دخله کېږم نو هم مې پروا نشته. اختر علي افسوس دی او ډېر زیات افسوس دی. عزیزا که دشمن د دشمنی هور له طلای ورته کړی دی نو اوس شف کول بیوقوفي ده. بابا ډکې را باندې جدا مه سوځوه. زه غوڼ خشاک ته په یو ځای اور لګول غواړم. زه به هغه شپه بغیر د ګولیو نه خوب کوم چې په کومه ورځ د حشمتپور په جایداد باندې د میراث تمامې وغږېږي او زما د درې مړو روح ته سکون ورسي. جبر شادي هغه په سواد دي. دومره وخت پکې نه دی پاتې بابا. صرف دومره انتظار وکړه چې زه شمع جان د حشمتپور په حویلۍ یو ځل اوږدن نه کړم. دا حقیقت دی ولې زه خو تا سره ډېره مینه کوم. ته رښتیا وایې اختر علي ته ما سره مینه کوې؟ ثبوت یې زه درکړم او ګوتې یې راکړې. ثبوت به زه درکړم. اختر علي چې زما دا خوب به کله رښتیا کېږي؟ بابي سره د ناست وم ګپ مې لګولو خو ته رانغلې نو ځکه درپسې راغلم. چا سره راغلې؟ لالا سره راغلم خو لالا حیدر خانجي سره چېرته لاړو. ها راځه کمرې ته ځو نورې خبرې په کمره کې کوو. راځه شمع جان
د اوسګاره مونږ چېرته پروګرام ته روان یو. جی ستاسو تعارف؟ دا حیدر علي خان دی د اختر علي رور. تا سره خبرې کول غواړي. جی خان جی ما ته څه حکم دی؟ خپل فن دې تر فن حده پورې محدود وساته. د دې کور کې مه غواړه. خان جی که ستاسو اشاره چېرته د اختر علي طرف ته وي نو پکار ده چې تاسو هغه پوه کړئ. زه خو چېرته ستاسو د حویلۍ په دروازه نه یم درغلې. د حشمتپور د حویلۍ په دروازه د راتلو کوشش هم ونه کړي چارې. ولې چې اختر علي واده کړی دی د هغه ښځه شته. خان جي دا خبرې په زړه مه اخلئ. دا خو ضروري نه ده چې سړی دې د واده سره په سکون وي. خو بیا نارینه خو د پتنګ مزاج لري. شمې لتلل د هغه فطرت دی. دغه فطرت د شمې مرګ دی هم د پتنګ. زمونږ په خبرو باندې به ته پوه شوې او که زما د خور کور رنګ شو که نه نو لومبې دې زندي به زه ستا مرۍ ته اچوم. ښه سوچ پرې وکړه. حیدرعلي چې ستا د استراحتو ټولې دنیا ورته ګوتې نیولې هسې ده چې هغه ګوتې ستا د مرۍ ته ورسي. وایا کنه مامې څنګه دې راپېښه وکړه؟ امان خان یو خبر مې له راوړی دی، بالکل تازه خبر. نو وایا کنه نیکبخته په ښه خبر کې رو رو کېږي. تا ته خو پته ده امان خان چې و د ظالم زویا بې پیسو ټوخې هم نه کې و در کوم پیسې خو ته صرف بټن آن کا. امان خان نوې معلومات دا دي د چا پلار چې ستا تره وجلی و د هغه نوم دلاور دی او کور مې وله معلوم کړی دی. شاباس. او دې نه علاوه خبره ستا په حق کې ده. وایا کنه پریکله پکې فصله وړي. امان خان کومه جنۍ چې ستا خوښه ده د هغې نوم اکسا ده او د دلاور خور ده. اکسا؟ د دلاور خور؟ دا خو د خپلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه. مامې واقعي چې ډېرې ښکلې خبرې کوې. زړه مې غواړي چې دا تندی دې ښکل خو نه ته د ماشه سپری کوې او د هغې نه زما الرجي ده. وایا وایا اختر علي څه دي؟ بابي پیسې پکار دي. قربان پیسې دي. ودرېږه. نن نه پس به دله ته یو انم نه ورکوې ولې چې ما ته پته ده دې پیسې چېرته وړي. لالا د دې ښځې په مخ کې خو مې بېعزتي مه کوه که نه. د دې ښځې په سر خو ته بچ یې. که د دې په ځای څوک بله ښځه وی نو ستا دا سر به پخوا ورکوی. ولې چې ته د دې غریبې حق یوې ډمې نه ورکوې. خو لالا هغه ډمه زما ضد دی. هغه به زه اوس خامخا خپلوم. څه ستا دا زما په ځای عزت خاورو سره خاورې کوي. ته ولې نه پوهېږې؟ ټیک شوه لالا ټیک شوه چې په دې کور کې ما ته خپل حق نه میلاویږي نو په جایداد کې زما حصه بیا لکه.
راسبیل لیور مانه زما په جایداد کې حق غواړي چې ماته خپل حصه راکړي. د ده دپاره خو ما خپل ژوند خاورې کړو. دا به دې سپېړه ګڼي. خدا خو ما ته د زړه ژوند د هغه طوفان پیشګویي ورکړه کومه چې دې لیوني په ژوند کې را روانه ده. لطیفه ستا والد صاحب لغه بیماری څنګه شوه؟ شکر دی خانجي اوس ټیک ټاک دی د خیر سره ګرځي را ګرځي نو شکر الحمدلله زما خو د ځانۍ یار دی او ډېر مست و. تاسو خو هېڅ هم نه یې چې څنګه ستا پلار مست و. ستا هغه د ورور ول هغه نوکري څه وشوه؟ خانجي ستاسو ډېره مهرباني چې زما د ورور نوکري مو کا. دا د الله مهرباني ده. دا د الله مهرباني ده. السلام علیکم نیکه بابا. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بچو نیکه بابا ته ما ته پته ده چې تاسو کله راځئ څه نه څه غرض به مو راوړی او د تلو اجازت به رانه غواړئ. وای د خپلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه. نیکه بابا الله دې دله ډېر ژوند درکړي. لالا د نیکه بابا مازغه مې اوس دومره کار کوي دا چې ځوان و نو بیا به یې څومره کار کولو. یاره کامرانه بچیا ته ډېر ورانې ښه. دا راته ووایه چې تاسو روان چېرته یې؟ نیکه بابا مونږ د یو دوست ځای ته روان یو او کیدای شي چې ماښام ناوخته راشو. د بابا ذمواري به تاسو اخلئ. د هغې ورېدا ذمواري زه نه اخلم، هغه به تا. ټوله خیر ده، هغه زما زوی دی، هغې نه بې فکره اوسئ. خو دا ورور هم ځان سره بوځئ که نه بچو. نیکه بابا دوی په خپله چکره وایي مونږ دې ته نه ښکارو مونږ چېرته بوځي. ځه بچیه ځان سره یې بوځئ، د دوی هغه پلار به دې بوځي. زوی بچو السلام علیکم. ته اوږدې راټینګې که بچه. اختر علي ته په خود خو یې که نه دا زه څاورمه ستا په کور کې ستا خشته ښځه ده تماشبیني په خپل دی خو ستا د واده په حق کې زلیمه دا مې واوره. سرکار ته ولې نه پوهېږي ولې په کور کې ځان له مسلې پیدا کړي او که بیا یې وډمه ستا ژوند ته راغله نو ژوند به د ده پیغوره ډک شي. شمه جان چې زما تا سره مینه نه وي نو زه به د خپل ورور مخې ته ولې ودرېدې؟ زه ستا د خاطره د خپل ورور نه جدا کېږم او د خپلې برخې جاګیر ترې غواړم. ښه سوچ پې وکړه زما سرکار. خو بیا دا رشته څه د وښو پړی نه دی چې بیا به اورېبې. ټیک درته وایي اختر علي دا جاګیر دی څه د شوتلو پټی نه دی چې وبېرېبې او وربې کي. زردادیه دا خو یو جاګیر دی، دا به زه د شمه جان نه لوګې کړم. نو بیا ټیک ده ته دې د ورور سره حساب کتاب وکړه او زه به هم د کور نه سلا راواخلم. 2 ورځې بس به دې بیا خبره وکړو. خوښه مې ده شمه جان. تاسو خوښه ده خو زما نه ده خوښه. خپلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه. د ممریز د اطلاع مطابق د دلاور نن د اوبو نمبر دی. خورې کور کې یوازې ده راځه چې روچته یې کړو او بوی ځو.
و د ظالم زویا تا خو دومره اسانه کړه لکه چې موږ د جنۍ افغاله نه د ډولۍ جنچ کې راغلي یو. لالا بابا خو موږ ته په دې کار سوی خو نه. وای د خپلو خندا لاړه او زمونږ دنیا لاړه. زمونږ پلار خو همیشه هم موږ له په داسې کارونو شاباسي راکړی دی او په دې خو به خامخا راکوي ولې چې د هغه د دشمن لور ده د دشمن. اقصا خورې جی لالا خورې زه ورځم پټي ته وبخورله ملاور بیا بند کا او یارېږي خو به نه که نه. لالا دا خو زمونږ عمر دی او ته بیا کم لرې ځې دلته خوا کې خو پټې دی आवाज درځي زما. ښه ټیک ده راځه راور بند کا. لالا ور ولې ټکي ور وړه کنه. و کامرانه ته په دې نفسیاتو نه پوهېږې. و لالا بیا درنه صحیح دي. څوک یې ته؟ کور څوک نشته؟ ژوندی به دې نه پرېږدم نه به دې پرېږدم ژوندی. کامرانه اوچته یې که چې ګاډي له ورسو ودرېږه. لالا لالا دا څوک خورې ته وپېژانده؟ نه لالا دا یو خو نه پېژنم او دا یو مې څو ورځې مخکې هلته لیدلی خو لالا یو پکې ولګېدو. ما ته پته رسي او ولګېدو. راځه خورې کور ته. زمرګل سوی وجلې د زمرګل سوی ضرور بدل به مغیسته و کنه اغیسته به ضرور بدل. بابا ضرور بدل به مغسته و اوس زه د رور په درد شومه. ما ویلې چې بچ بشي په لاره کې راته ساه ورکړه بابا په لاره کې ساه ورکړه. سلطان عزیزه
نه جاړي نو دا انسان کمزوری کوي او کمزوری انسان کله بدل نشي اخیستی بابا اولاد دی دا د چا د وس خبره خو نه کنه بابا سلطان عزیزا زړه دې مضبوط کا زړه دې ښخ کا او دا وایه چې دا د خپل ورور د لاسه په خطا کې ولګېدو زه وایم چې دښمن زړور شي او یو څو ورځې په غلط فهمۍ کې پاته شي ورځه ورشه د زوی د مرګ اعلان وکړه لالا فیصله وشوه آفرین نن زه خپل ورور ته ځان جدا کړم ما د هغه د حصې جاګیر د هغه په نامه کړ دا کور مې تقسیم کړ لالا زه دا کور نه پرېږدم ما د ځان نه جدا نه کړې زما وخت صرف تاسو سره بس کېږي بلې والۍ زه به په دې کور کې اوسم ګینې اوس به افسر علي د هغه ډلې سره نکاح کوي او داسې مې اورېدلي چې هغه د خپل حصې جاګیر د هغې په نامه کوي ځکه چې دا د هغې شرط دی اختر علي دا تاسو وکړه زه دې وکړه ما خو پرېږده خو د هغه ورور رندار ته مو نه کتل چې دې لکه د بچي لوی کړی وي د خپل بچي خانجي تا خو ویلي وو چې ستا د خور سره به زیاتې نه کېږي دا څه وشو خانجي دا څه وشو نه لالا داسې مه وایه په دې کې د باغي او د لالا هېڅ قصور نشته په هغه باندې خو د هغه ډبې مې داسې سترګې پټې کړې دي چې هېڅوک عمل نه ښکاري ورشه پیسې څادر دې راواخله دلته به نن نه پس ته نه پاتې کېږي لالا دې کور ته زه په سره جوړه کې راغلی یم اوس به د دې کور نه زه په سپین کفن کې ځم شمع جان لیټ سي خو چې ته مې ژوند ته راغلې نکاح دې مبارک شه ګینې وختونه تېرول راته ډېر ګران و زما سرکار دا خو ستا مینه ده ګینې ډمې ته دلته دونه عزت څوک ورکوي شمع جان نن خو دې ده وویلې چې بیا د ډمې لفظ په خپلو شونډو وانلې ما د دې نامې ختمولو دپاره ته خپله کړې ستا نظر جدا دی خو زمانه دا ټکې دونه په اسانه نه هېرېږي او تا نه دې اورېدلي چې ښځه د ښار خوښوي او که د خاوند پرېږده چې زمانه څه وایي نو وایي به ستا د مینې نظر قربان شم خو زما یو ارمان دی وایه جان ارمان دې وایه زه ویم چې زه ستا په کور کې تا سره اوسېږم دا خو ډېره ښه خبره ده اوس وخت راغلی دی چې دښمن سره خپل حساب برابر کړو نو تاسو څه وایي بابا د شروع د کوم ځای نه و د زمیر ګل زوی راوچت کړئ
هغه به حشمتپور والو ته په دام کې د دانې په ځای ږدو. او قراري دپاره خو شمه جان پوره ده، اما ولکان ښه ده. سلطان عزیزه، د ښځو په فطرت باندې زړه ډېر ښه پوهېږي. د واده تړون داسې ده چې ښځه د خاوند په حق کې ودرېږي. دا خبره خو دې ټیک ده بابا، موږ په شمه جان دومره ملا نشو تړلی. نو بیا څه به اول د زمرګل زوی ته صدا وکړو چې عامې په ګوتو راشي، نوره منصوبه به بیا مخته کړو. دا دې ډېر بد وکړه اختره، ډېر بد دې وکړه. لالا اوس به څه کېږي؟ ما ته چې څومره معلوماتو شو نو ته ډېر لوی جال خور دی. ما سره خو دا خپل مجنون رور غم دی. لالا که هر څنګه وي اختر دې کور ته راولې خیر دی، زه به د هغه هر قسم ظلم برداشت کړم. خیر دی کشر دی رای ولیکو. نه هغه به دې کور ته چرې نه راځي. زما د عزت شمله خاورو سره خاورې کړه. خیر دا جینۍ به په دې کور کې نوسي، وباسه دا دیز نه، یې باسه. هیڅ چارې نه لالا، هیڅ چارې نه. دا به مو په دې کور کې اوسي. یوازې دا کور ستا نه، دا زمان دی.
زوره دا خبره تا ما ته مخکې ولې نه کوله؟ خانجي زه ستاسو حویلۍ ته درغلی وم خو تاسو حویلۍ کې نه وئ ځکه مې څه ونه وې. نه نو ته څه وایې چې دا خلک اوس هم تا پسې ستا کور ته ځي راځي؟ او خانجي زه د خپل کور څوکۍ په خپله باندې کومه. ته داسې وکړه چې تا کسا هلته حویلۍ ته راوله دا ښځه ذات ته نور زه تاسو دلته په دې کلي په دې بانډه کې نه شم پرېښودی. داسې به فایزه هم خوشحاله شي د هغې به هم زړه ولګي. وای چې جبې شاتی هغه د سواتي. حیدر علي وایا که نه څنګه پرانیستې تڼۍ ګرځي؟ دښمني دې جوړې راکړې ده. سلطانه دښمني تا شروع کړې وه ولې چې ستا خور ذهني مریضه وه. ستاسو په سترګو کې خو جاګیر غړېدو ځکه خو تاسو د هغې رشته زما ورور سره په زور کړې وه. زما لالی دې مړ کړو که په لارۍ او که په چاړۍ. درې مړي دې رانه کړي درې. ما تاسو څو ځله ویلي تاسو نه درېیم مړی موږ نه دی کړی. سړي غواړي روغې ته راسره کښېنه. اوس خو خبره تر سره شوه. یا به دې نسل ختموم او یا به مې نسل ختمې. خانجي دا کم کیس چې شوی دی ویم د دې په شا باندې د دی لاس دی. شک پکې نشته. داسې به ولې کېده خو زما م یوه خبره په پلو غوږونو واوره. میډم شمه څوک چې ما په وفا خپل نه کو نو ته به پاداسه کړي. دلته خو ته بیا غلطه شوې. اختر علي خو ما خپل کړی په ادا دی ځکه خو زما په یو ادا باندې خپل ځان وژني. بېشکه هغه خو ستا په یو ادا ځان وژلی شي خو ته د هغه لپاره ځان وژلی شو که نه صرف هغه مجدي ته سبق واسکې زه به خپل خاوند ولې وژنم. زه خو د هغه سره د خپل ځان نه هم زیاته مینه کوم. مینه چې تا هغه سره مینه کوې نو بیا خو به مې ستا باور نور هم زیات وي. او زه پرې د خپل ځان نه هم زیات باور لرم. چې دونه دې پې باور دی نو جاګیر دې دې ولې په خپل نوم لیکلی دی؟ که زما په خاوند څه وشو که نه نو یاد لره زه به دا ستا سر په خپله کوم. پوه شوې؟ ممریزه ما تا ته ویلیو که نه چې زما منصوبه به د شمجان ډېره زیاته خوښېږي. اوکې 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 ځه ته ورځه ورځه.
سلطان عزیزه جی بابا ستا او ممریز څه منصوبه ده منصوبه دا ده بابا چې مطلب دا کل ختم پیسہ هضم شمه جان دا بیا ولې تندې پړسولې داسې وګڼه چې پیسه خو دې کور کې یو نوکره ده هغه خو ټیک ده سرکار خو هسې نه چې تا ما نه وکړو ما ډېر په ګرانه حاصل کړی ولې ونه ما ستا دپاره د مور راوړې پرېښود نو د یو دهقان لور پکې سي ښځه ټیک ده زه خپل سرکار له ښایسته غوندې چیپه کینه چیرې وسکو او یو دوه خبرې وکړو تاسو چې ختمې کړئ زه 2 منټو کې دلته راځم بیا به ښه ډېرې خبرې کوم ولې به یې نه څښم داسې دي دا څه شوي دم دا ما ته بچیو کیسه اچولې دي او دا خبرې یې چا څه کولې ستا ټول ریکارډینګ پیسې په خپل موبایل کړی دی دا ته څه وې ما هېڅ نه دي کړي ونیشه ستا څه منصوبه ده ما له جواب راکړه ګینې وژنم دې وژنم دې ما ستا
شانو رندار واداره ښځه مې پرېښودله او تا زما د سر سوده وکړه په شرط دې وویل چې حبشي تور خال په مخ کې دي نو مخې نوره تور شي. زه به تاسو ته ستاسو د دشمن ټولې منصوبې وښیم خو ما معاف کړئ مانه غلطي شوې ده. خو به ستا هغه پلار هم ماته وایي خو دا راته وایي د سلطاني څه منصوبه ده. نو بیا واورئ. ټیک شو اوس ممریز لرئ ورکا او ورته وایه چې ټول ښکار په یو ځای موجود دی رارسئ اوله ورکړئ ورکړئ. هلو لطیفه دا نیک خو څه ډېر ګډوډ دی یار د دې مړو په وجه زموږ د نیک مزغو کار پرېښو دا خبرې پرېږدئ او د دې د جنازې اعلان وکئ دا به نه خوښوئ دا
تاسو خو به دوی به زما بدل اخلي دوی به زما بدل اخلي دشمن نه به زما بدل اخلي عادة تبيني زي ما خبط زي الدرجة وقعت في البيت عادة تبيني لا بدي قاعدة شمي چرته روانه شو هغه ځای ته ځم چې کوم ځای نه زه راغلی یم ځکه چې زه د دې کور جوګه نه یم ته به چېرته هم نه ځې ته به همدلته موږ سره پاتې کېږي او دا زما فیصله ده تا چې څه کړي دي نو ته نن په هغه کور پیمانه یې او زه تا په دې خپلې پیمانتیا معاف کوم او نن نه بس ته زما کور یې او موږ به دلته یو ځای ژوند تېرو वैसे माफ कर मम्मा माफ कर कसला जी बिल्कुल नन्हे तो देख पूरी हो पर अरे खुशहाली की बात ये सेल्फी बात